د طالبانو د لوی غونډې د ښځو په ګډون ټینګار. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. یو شمېر دیني عالمانو د طالبانو د حکومت له لوري د دیني علماو او قومي مشرانو په جوړېدونکې لوی غونډې کې د میرمنو په ګډون ټینګار وکړ. دغو ښځینه دیني عالمانو او مدني فعالانو نن سې شنبې د جون په 28مه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل که د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونه نیول شي د افغانستان ستونزې به هوارې نه شي. د دغه ناستې یوې ګډونوالې او دیني عالمې ستارې وویل چې ښځو ته د اسلام تاریخ په اوږدو کې په سیاسي او ټولنیزو برخو کې ونډه لرلې او په خبره یې د طالبانو حکومت هم باید میرمنو ته په ملي پریکړو کې ونډه ورکړي. نوموړې زیاته کړه د اوسني حکومت نظام چې په هیواد کې د شریعت د پلي کېدو ادعا کوي هغوی مکلف دي چې په ملي پریکړو او د جرګو سهم کې میرمنو ته فعاله ونډه ورکړي. په ځانګړي ډول د تعلیم او تربیې په بحثونو کې چې میاشتې تېرې شوي دي تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو بندېدو په اړه پریکړه هیڅ وروستی کیږي نه. مستقیم خطاب ورته کوم چې پریکړه وکړي او ښوونځي خلاص کړي او سربیره په جرګو کې میرمنو ته ونډه ورکړي. د افغانستان د نارینه او ښځینه دیني عالمانو استازو په خپل پریکړه لیک کې همدارنګه اندېښنه ښوولې چې د طالبانو حکومت لخوا جوړېدونکې لویې جرګې د پایلو او پریکړو په اړه هیڅ معلومات نه لري چې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه په څه پریکړه وشي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.